الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير باخرين درس كمنجا سورة الأنعام ختم كله ونلبي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سنة سورة الأعراف شروكو. سورة الأعراف ده مكي سورة بديك دوسة وشبك آيتوني. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى دا خبره بیان کړې ده چې پیغمبره خلکو ته د دین دعوت کوه، بل مقصد پکې دا دی چې کافرانو الله یره ورکړي ده او د پوخانو امتونو واقعات پکې الله بیان کړي دي په دې صورت کې چې کافران دغه واقعات ووري نو وبېریږي، مؤمنان به عبرت واخلي. غټه موضوع د دې هم دغه د توحید دا مسله ده او د اتباع ما انزل سچ الله طرف نازل شوی دغه تابعداري کول. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد. الله په دې ټکو په معنی باندې کتاب انزل الیک، دا کتاب دې نازل کړی شوی دی تا فلا یکو فی صدرک حرج من، نو ندی پسینستا کی تنگسیا د دینا لتنذر به، دې دپاره چې یره ورکې په دې سره وذکرى للمؤمنین او نصیحت دې دپاره د ایمان والو. کتاب انزل الیک، دا کتاب دې نازل کړی شوی دی تا ته. اولنی فائدہ په دې آیت کې هغه دا شوه چې الله سبحانه وتعالی چې دی نو هغه په عرش ته پاسه دی، ځکه چې دا کتاب نازل کړی دی د هغه ځینه نو دلیل دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی بره دی. او که الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې وی نو به داسې نه وي چې دا کتاب تا ته نازل کړی دی موږ زه نازل کړی دی، مطلب چې الله سبحانه وتعالی په عرش ته پاسه دی. فلا یکن فی صدرک حرج من، نو ندی په سینه ستا کې تنګسیا د دې نه د دې قرآن نه. یعنی الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وی چې د دې قرآن په وجه چېرته په زړه کې تنګسیا رانولي، چېرته تنګ نشي چې دا مشرکان ما ته دروغجن وي، دوی زما خبرې نه مني، تا ته تکلیف در رسوي، نو د دې په بیانولو سره زړه مه تنګوه بلکې صبر کوه. او دا د هر داعي دپاره هم نصیحت دی چې دین بیانولو کې به زړه نه تنګې، او چې زړه دې تنګ کو بیا ته دین نشي بیانولی. زړه به ډېر پراخه ساتي په دعوت کې، په دین بیانولو کې، ځکه چې ستا مقابله د قسمه قسم خلکو سره به کېږي. څوک به ستا د دعوت قبلوي، څوک به نه قبلوي، څوک به تا ته به ښه نظر ګوري، څوک به ته بد نظر ګوري. د هر څه لپاره غټه سینه پکار ده، او د چا سینه چې پراخه نه وي او صبر پکې نه وي نو هغه د دعوت نشي کولی. الله سبحانه وتعالی دې کې خپل پیغمبر ته د نصیحت کوي چې زړه چېرته تنګ نه کړي، چې دا مشرکان تا پورې خاندي یا تا پورې ټوغې کوي نو کوي به ته خپل کار کوه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړی شوي دي تاسو ته د طرف د ربستانه. تابعداري د هغه وحي وکړئ چې هغه تاسو ته نازل کړی شوي د ستاسو د رب د طرف نه، قرآن او حدیث. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابعداري مه کوئ سوا د هغه نه د نورو دوستانو. یعنی د الله نه سوا نور خپل دوستان مه نیسئ چې تاسو په بوتانو پسې روان شئ، یا نور داسې خلک چې هغوی په دې شریعت کې تاسو ته نوې خبرې راوباسي. الله یو شی حلال کړی د هغې حراموي، الله حرام کړی د هغې حلالوي، داسې به نه کوئ بلکې د قرآن او حدیث تابعداري به کوئ. دین دا مسله واضحه شوه چې حق منهج او صحیح منهج هغه هم د قرآن او حدیث دی. قرآن او حدیث دا
رسۍ مضبوط راونیسئ او چې د چا خبره د قرآن او حدیث سره برابري دغه خبره منئ او چې د چا خبره د قرآن او حدیث خلافي دغه خبره پرېږدئ سره د ادب او د احترام سره دې ځکه الله وایي ګوره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د الله له طرف نه چې څه نازل شوي د هغې تابعداري به کوئ ولا تتبعوا من دونه اولیاء د الله نه علاوه نور دوستان ځان له ونیسئ چې تاسو دغه د خبرو هم داسې تابعداري کوئ لکه څنګه چې د الله د خبرو تابعداري کوئ نه کوم ځای کې د الله خبرې کوم ځای کې د مخلوق خبرې او بیا کوم ځای کې په مخلوقاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې او بیا د نور عامو امتیانو خبرې ولکه ځمکه اسمان فرق دی قلیلا ما تذکرون لږ شان نصیحت اخلئ تاسو وكم من قرية أهلكناها او ډیر د کلو والونا تبا کړي دي منګه فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون نراغ غوی تعذاب زمنګه په وخت د شپه کې یا باغوی د غرمې ودو په دې ځکه الله سبحانه وتعالی د دنیا او د آخرت د عذابونو نه یره بیانې چې د هغې نه یره پکار ده که تاسو تابعداري د ما انزل نه کوئ چې کوم الله سبحانه وتعالی وحی رالېږلي هغې تابعداري نه کوئ نو بیا د الله د عذابونو نه ویرېږي الله ما ډېر کلي والو تباه کړي او په هغوی باندې ما عذاب راوستی یا بې د شپې راوستی یا د غرمې هغوی ودو نو دې زه په تاسو باندې هم راوستی شم فما كان دعواهم نو آواز داغوی اذ جاءهم بأسنا کله چې راغی هغوی ته عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا به وي انا كنا ظالمین یقینا منګو ظلم کوونکي فلنسألن الذين أرسل إليهم نخامخا تپوس بکو من دا کسانونا چی لگلی شوی وغویتا ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو دا لگلو شونا تپوس بکو من دا کسانونا چی لگلی شوی وغویتا یعنی دا پیغمبران چې چاته لېږلی شوي د دغه خلکو نه به تپوس کوي تاسو د پیغمبر خبره څومره منلې ده څنګه منلې تپوس به ولنسألن المرسلین او کوم چې لېږلی شوي دي د پیغمبران د دوی نه به هم تپوس کوو یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قیامت پر ورځ به الله د پیغمبران راجمع کړي او به تپوس کوي چې ستاسو قومونو ستاسو خبره منلې وه که نه وه منلې نو دې ځکه الله وایي چې د دواړو نه به تپوس کوو پیغمبر نه هم تپوس کیږي او پیغمبر چې کوم قوم ته لېږلی شوی دی د هغوی نه هم د قیامت په ورځ تپوس کیږي فلنقصن علیهم بعلم نو خامخا بیانو به من په دوی باندې په علم خپل سره وما كنا غائبین او نه یو منګه غایب د دوی د عملونو نه الله موږ چې قیامت پر ورځ د عمل ښو د هم د علم په رڼا کې به یې ښایو دوی چې موږ څه غیب نه یو د دوی د اعمالو نه دوی چې څه کوي هغه زه ینم او چې څه وایي هغه اورم د ټول هر څه نوټ کیږي او دا قسمه ایتونه چې دی د مؤمن په زړه کې چې ژوندی مؤمن هغه په زړه کې یره پیدا کوي او هغه کې مراقبت پیدا شي مراقبت دې ته وایي چې الله سبحانه وتعالی لحاظ انسان ساتي د الله لحاظ کول چې الله معیني او الله زما اوري نو چېرته داسې کار نه کوي چې د هغې د لاسه الله د نه ناراضه شي والوزن يومئذ الحق او ټول د عملونو په دغه ورځ حق دی قیامت په ورځ به اعمال تللی کېږي تله به لګېدلي او دا به ډېر سخت وخت قیامت په ورځ یو څو حالات ډېر سخت دي چې په هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زمانه به عایشه رضی الله عنها هم یېره شي حالانکه رسول صلی په عایشه رضی الله عنها ډېر مین نو کې یو ځای دا دی چې کله اعمال تللی کېږي پته نه لګي چې د نیکیانو تله به درنېږي که د بدیانو دا به درنېږي او دویم چې ډېر ګران وخت دی هغه چې کله عملنامې تقسیمېږي
چې بخیل اسبه او کبه کسبه او دریم چې ګران وخت نه هغه په پولیس سرات باندې چې کله انسان تیری چې لاندې جهنم ده او جنت اخوای نو د جنت ته بل لار نشته شوی د پولیس سرات نه لازم به جهنم له پاسه تیریږي لازم به تیریږي به جهنم له پاسه دا غینه بچ کېده هغه اعمال غواړي او هغه تقوا غواړي او هغه د الله سبحانه وتعالى بندگی غواړي نو د درې قسمه حالات د ګران حالات د قیامت پورس فمن ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درنې شوې تلې د عملونو د هغه فاولئک هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي ومن خفت موازینو او هغه څوک چې سپکې شوې تلې د عملونو د هغه فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دغه کسان نو دا هغه کسان دي چې تاوان کې چولی دي نفسونه خپل بما كانوا بآياتنا يظلمون پدې وجه چې دوی چې بایتونو زمن به ظلم کو اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالى خپل قسم نعمتونه بیانې او د نعمتونه دې لپاره بیانې چې موږ د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو دغه بندگی وکړو به باقي به سبب واقع راوړي د آدم علی السلام او هغه کې به مقصد دی چې تابعداري د وحي په کار ده ابلیس د وحي تابعداري نه وکړي الله سبحانه وتعالى تباہ او برباد الله چې تسویل وغه نه ومنلي نو الله تباہ کو څوک چې د وحي تابعداري نه کوي الله به دې ذلیل کوي لکه څنګه چې ابلیس ذلیل شي ولقد مكناكم في الارض او یقینا زید در کړه دې منګ تاسو ته پزمکه کې اصل الله سبحانه وتعالى دې مهرباني ته وګوره کوم زمکه چې مثال کې زمونږي وختي تور نو ټول زمکه الله وختي تور زمکه زمونږي 15 منټه به څوک نشي تیرول پر دې سره تیرول شي به پرې به دې 15 منټه او د الله دې زمکه ته وګوره خلق بگی کتزی و برزی و سسکی او الله ته صرف د قوی زما بندگی کوي بس زبدل رزق هم در کوم زبدل نعمتونم در کوم هر څه بدل در کوم ته صرف بندگی کوي د الله نعمت ولقد مكناكم في الارض او یقینا زیدر کړه دې منګتا سوتا پزمکه کې وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځول مدستا سود پارا پدې کې اسباب د ژوند قليلا ما تشكرون لك شکر وباسي تاسو ولقد خلقناكم او یقینا منګ پیدا کړی تاسو ثم صورناكم بشکل درکړو منګ تاسو ته ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بيويلو منګ ملائکو ته سجده وکي آدم علیہ السلام ته دا څنګه خبره شو الله وی تاسو می پیدا کړی تاسو لمه شکل درکو بیا می ملائکه ته وی چې سجده وکړي آدم علیہ السلام ته نو موږ پټی موسو هغه نعمت د آدم علیہ السلام سره خکول دغه د بچو سره خکول دي بلنه چې موږ ټول بیا د آدم علیہ السلام نه پیدا یو که آدم علیہ السلام نه موږ بنه آدم علیہ السلام د پیدایش بیا په ملائکه باندې هغه ته سجده لګول دا په موږ باندې نعمت ده کله چې الله سبحانه وتعالى ملائکه ته وی چې سجده لګي آدم علیہ السلام ته او دې آیتونه موږ سره په کوم سورۃ کې تیر شي سورۃ البقره کې البته موږ دا خبره کړو چې آیا آدم علیہ السلام ته چې ملائکه سجده لګول ابلیس وسره آیا د ابلیس او ملائکه کې کنه جدا ټول مسلم غلط بیان کړي فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ملائکه مگر ابلیس لم يكن من الساجدين نشو غدا سجده کوونکو نه
په دې ځکه الله سبحانه وتعالى د عربو په یو رواج باندې مراد کوي چې هغه به د الله سبحانه وتعالى د کور طواف کوو په لغړه به کو نو دم د ابلیس تابعداري ده دا غ رواج درت کول نو مخکې الله د ابلیس واقعي شروع کړه یعنی دغه کم کار چې تاسو کوئ دام تاسو د ابلیس په تابعداري کې کوئ قالوا ورتلا ما منعك الا تسجد اذا مرتك سمنا کړه ته چې سجده ونکړه ته کله چې حکم کوم ته قالوا ابلیس انا خير من زغرم ددنا خلقتني من نار پیدا کړم تاسو د ورنه وخلقته من طين او پیدا کړی دی تا دې د خټینا څنګه وسجدو کوم تکبر خیالم دی تکبر او حسد او د حسد انجام هغه کی تصور د سورۃ المائده کې چې الله د آدم علی السلام د دوه زامنو قصه کړي و دي چې ووري تکبر او د حسد تکبر مشته او حسد مشته ځان لوی غني بل حسد کوي چې څنګه الله د دومره اوچت مقام ورکو د الله د خبرې په مقابله کې چې اولنې چې قیاس استعمال کړي هغه څوک دی هغه د ابلیس دی الله ته سجده ورکړي خو سجده ورکړي دوی نه د خټینه پیدا لري زده ورنه په دې څه بنه کوي د ابلیس طریقه ده لکه ته یو حدیث راورسید چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا عمل دي سکو بس عمل به شروع د مو کدي سی وشي او کدي سی وشي او کدغه وشي د ابلیس طریقه ده ابلیس ته لوي سجده ولګا خو سجده ولګا وکړ نن وې زد ورنه پیدا مو د خټینه پیدا او د څنګه او د کته او د بره زمون کار دې تابعداري کول او دې ځکه ابلیس د ما انزل سره اختلاف وکړو وحي الله حکم وکړ چې ته سجده وکړه د سجده ونه کړه قالوا يا الله فاهبط منا كشددين يا دري جنتنا يا د ملائکو د دې ډلینا فما يكون لك ان تتكبر فيها بس ندي مناسب تعالی چې تکبر کتاب دې کې فخرج انك من الصاغرين بسوزت يقينا تدزللان قالوا ابليس انظرني الى يوم يبعثون مهلت را کما ترغ ورزی پوری چې خلق به دوباره پورته کړي شي قالوا يا الله انك من المنظرين یقینا تد مهلت درکړي شونه قالوا ابلیس فبما اغويتني بس بدی وجه چې تا گمراه کړم زه لا قعدن لهم صراطك المستقيم خامخکینم بدویتا پلارستا کی چنی غلار دا خوازی خبر ابلیس کړي چې الله تخزو شړل د دې زینه الله سبحانه وتعالى کې غوښتنه د پټیم ختمول شو خو دا امتحان دي سي کوس ابلیس نه او دا شهوات نه او دا ګناونه نه خو مونږ ټول به پني غلار تل به مونږ ټول جنتیان وي خو امتحان پته لګي چې شیطان مشتي د کفر کارونه مشتي ګناونه مشتي خواهشات مشتي بل طرف ته الله امر دی او د الله د پیغمبر حکم دی اوس بستا پته ولګي تاسو کې نه ابلیس خصفاوي چې یالا تا خو زره دي نه وشړلم او زه دی وېستم وګوره زبم دوی ته په نه غلاره کې کینم حدیث یو ته نه دی ویل چې په هر ځای کې بکینم سی ویل به کومه لار کې بکینم په نه غلار کې بکینم تاسو خیال کړئ سړی به لګي په گمراهیانو کې څوک ته یې سوم نه وي لکه په کلی کې وي غلط افکار وي غلط عقیده وي نو در کلیوال سوي نو در خلک وسره دښمنی کې هیڅ وتم څوک نه وي نه دته سوچ راځي چې زماده کار غلط ته ولې چې شیطان دته به کګل ارنه کینی خو چې کله د قرآن او حدیث خبري شروع کی نبی اوسه د کلیوالو نه لګي دته بیا سوچونه راځي چې رداسي چلمو کو دا غلطي ځکه چې ټول خلک خلاف دي غم خادیان سره پری دمکان ول خلک ورکی نو دا شیطان دی چې د په نه غلار کې نه شیطان په هر لار کې نه کینی ګوره
د بل لار سره شیطان څه کار دی هغه سیمه تبعی لار دی ورځي خو شیطان دا نه غواړي چې ترې نه غلاري باندې لاړ شي بیا مخې ته وایي ثم لآتينهم من بين أيديهم بیا بخامخا رازم دوی تا د مخې د دوی نه ومن خلفهم او د شا د طرف د دوی نه وعن أيمانهم او د ښي طرفونو د دوی نه وعن شمائلهم او د ګس طرفونو د دوی نه ولا تجد أكثرهم شاکرین او نبا مومی تا دیر دا دوینا شکر وستون کی شیطان پر خپل خبره کی کامیاب دی کنه کامیاب دی دیر خلق بو یا اللہ ستا شکر نو باسی استانا فرمانی بک نو دیر حد پوری شیطان خپل کوشش او خپل محنت کئی قالوا یا اللہ اخرج منها مذهوما مدحورا اوزد دین بدحالا رٹل شوے لمن تبعك منهم خام خاسوک چی تابداری کئیستاد دوینا لأملأن جهنم منكم أجمعين خام خادكم بجهنم ستاسو طولنا الله تم اعلانک زه سید ازا خپل مهنت او کوشش کو چې څوک ستا په لار روان شي هغه په جهنم کې تاثیر وي او مخکې براشي ان شاء الله پر روان درسونه کې چې الله تعالی خبرم کړی ده چې زه سید ازا خو زما په مخلص بندگانو باندې ستا وس باندې راشي مخلص بندگان به تني شي گمراه کوله نور دا خو دي خو چې دي او باسم کمزوري دي په خواهشاتو په سرواني او ستا په خبرو کې خړي مینان او چت مؤمنان هغه ستا په خبرو کې ناراضي او د شیطان ډیر خطرناک چلونه دي منسوبي دي ولې چې هغه د غواړي چې جهنم ته ما سره ډیر خلک لاړ شي اخلک وای کنه په سخت کې چې سره خلک شینو سخت شي اسان شي نو دته پته لري شیطان ته چې خو باسم جهنم ته زم اته خصبا پته خو غواړي د چې د سره ډیر مخلوقات د جهنم ته لاړ شي ناغه په خپل کوشش کې خپل مهنت کړي د ټولو نغټ کوشش دغه د علماو په حق لري به باغی پس هغه خلک دي چې کوم د علماو په لار روان دي او به د عوام خلک دي ځکه د عوام خلکو اړول د سری اسان دي ټول نه ګران د خلکو اړول چې هغه د قران او حدیث نه خبري نو شیطان چې هغه د هر سوي هغه له جواب ورکول شي ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله بارک راضي یو ورځ مونږ کو او په دې منځ کې ته شیطان وسوسه اچولې چې لکه ته او دس نه کړي یا درکات دیونه کوي امام احمد بن حنبل دا ګوتې دوه دي سیک به دي شاګرد ته پوښتنه کوي امام صاحب دا شیطان ته وی چې دوه غوان برولې بچي یا ذکر نه کی استماده بزله کی خبر رواج زبې ومنه ما دوه غوان و به دی راولې نه د دې خلکو سره د شیطان مقابله ډیره زیاتې ولې چې د خلک دي په اسانه باندې نشي راګرول عوام خلک دي بس نری غونته کې رسید دي شیطان سره ورواچي بس د خوراک کوي عوام دي پوه نه منځ ټیم نه بس نری غونته کې رسید او زره خوب وکبه منځل شي بس هغه کمبل بازار راوچی او دې کې د شیطان سره مقابله هغه څوک کوي چې هغه دینداري الله ته ډیر نږدې چې څومره ته الله ته نږدې دومره د شیطان مقابله ستاسو سره سخته ده نو د خپل دشمن او پیژنې هغه د شیطان دی او د سره مقابله کوي د مرګ پوري چرته د شیطان په تاسو باندې غالب نه شیطان بس یو په موږ باندې به غالب کېده سي خو چې موږ کې دینداري او چې کله په موږ کې دینداري او رب العالمین به زموږ حفاظت کوي او د الله د حفاظت په مخ کې به شیطان سوکي هغه به سوس برشي په موږ باندې او چې کله موږ د الله دین پریدو او د الله نه لري شو الله موږ پریدي او چې کله الله سبحانه وتعالى موږ پری خو بس بیا موږ د شیطان په لاسونو کې راځو ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة او يا آدم
اسیگت او بیبستا پا جنت کے فکلا من حیث شیطوما بس خریدوانا دا غزینا چی خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة او من اجدکی ایدی ونتا فتكونا من الظالمين بس شیبتوانا دا ظالماننا فوسوس لهما الشيطان بس وسوسوات ولدوان تشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما چخکار کی دوانو ته هغه چې پټ کړی شوی و د غوینا د عورتونو د غوینا دا شیطان غواړي خیالم دی غټ هدف د شیطان زمون عورتونه ښکارا کول دا غټ هدف دی د شیطان او شروعات زمون په پلار زمون په نکاح آدم علی السلام باندې کړی کوشش باغ باندې کړي په هوا باندې کړي نو په موته باندې وسم کوشش نکړي د نن سبا چې څومره لغړ ګرځي کاغه بالکل لغړ دي او کاغه لغړ لباس استعمالي نو دا هغه خلق دي چې شیطان د دوی نه پارغه شوی دی او اوس مهنت او کوشش په هغه چا روان دي چې څوک د تقوا لباس استعمالي څوک د خپل عورتونو حفاظت کوي تاسو ګورئ د انګریزانو ته لغړ دي کنه لغړ دي سو وجره چې د دومره تعلیم سره د لغړ دي او د دومره ټکنالوژي سره زد دي ته هریانه ما یو سړی مجاز جوړ کو یو سړی جاز جوړ کو او دا حیا پکې نشتی چې خپل عورت د بل نه پټ ساتل پکار دي د دې جاز جوړولو پیدا څه شو د حیا او د تقوا د لباس در الله سبحانه وتعالى غټ نعمت دی چې دا د الله ورکړه دا ګوره په انګلیش او په انجینری او په ساينسداني او دې سره ګوره نه راځي ګوره او زما خو چې څومره تجربه ده چې دغه خلک کم چې د انګریزانو په ملکونو کې او په بار ملکونو کې او تعلیمونه ډیر کوي او انګلیش ډیر ورزي دومره دی لغړي ډیر شیطان هغه کم دعوت چې د ډیر حد پورې هغه قبول کړي شیطان دغه غواړي دغه د شیطان هدف ته چې زمونږ عورتونه ښکار شي زمونږ زنانه روډونو ته راوځي زمونږ ځوانان لغړ توغړ شي دغه مقصد دی نن سبا دې لکه ته ګورې نه دغه چولې شو هغه نیمون ته جنگي چی او زه تیحنی هغه بل تیحنی هغه دی هغه شاته چې نیم کونه ټیخ کوي تیحنی دې ته عربی کو یعنی ما غزار کا ینه پینټ وای چې نیم غزه خویدلې ما نیم تر سره مرستو کته غزار کا په دې کې برواني وروره په یو لاس کې وسره بټوي او بل لاس کې وسره جوالي او سیګریټ ډبې به چې ته د نصیحت کې انور وی چې دا بدد بهر ملکونو کې پاتې شي دا ډېر جدا خلک دي دا وي جدا خودي دا موږ ته پته او بهر ملکونو کې پاتې شي د غسرات په مخ کوي دې بس تعلیم افتر ځان له وختو کې به چل کړي او د خزو په شنامل به چوري د الله شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته د خپل دین نصیب کړی د دینداری تاسو ته نصیب کړی څومره چې بدی تاسو د الله شکرونه وباسي کم دي څومره چې شکرونه وباسي زناور لغړ ګرځي کنه ګرځي زناور لغړ د نن سبا خلکوم د غړغړتوب طرف روان دي بدی کو زناور کې څه فرق دی بدی کو زناورو کې او کله لغړتوب کامیابی چې هغه خلک مخ کې دي چې هغه لغړي نو به د ټولو نه مخکې خلک او د ټولو نه تکړه خلک هغه به څوک دي هغه د زناور دي ټولو خیر ځکه دوی د پوخانه لغړ ګرځي دوی د پوخانه لغړ ګرځي به دا ټول لغړو خیر خلک دي او الله دې سو خیرتیا او دې سي مخکې کېده دي الله چرته مونږ ته نه نصیب کوي چې باغی کې انسان خپل عورت ښکارا کوي دې سي مخکې کېدو باندې بسک یاره پښتانه وي هغه پوخانی ذهن والدي او سخ خلک دوی پوخانی ذهن دوی سوی پوخانی ذهن داري چې هغه غټ لباس یې چولې او زنانه وقشم په حیا کې ژوند تیري او زنانه هغه وګدي صادري او غټ غټ لوپټي او بورقي او هغه پوخانی خلک دي دغه نغواړي نو دغه لپاره قسم حربیم شروع کړي ابلیس شروع کړي
او دغه سره په دې کې د ابلیس هغه ملګری کم چې په انسانانو کې شیطانان دي هغه سره ملګری کوشش کوي زما واست کور ته براشي ټي والا سپیکر به سره پلاس کې زنانو نه به تاسو کوي نو تاسو څنګه ژوند تیروي په کور کې دنه تاسو تنګيږئ نه اسی تاسو چې د خپل حق د پر आवाज وچت کړي دا دغه زنانه روباسي بهر ته چې ژوند په حیا کې تیر کړي دغه سړی شرمول غواړي کم سړی چې حیا والدي او دیندار د خپل رب په دین باندې مضبوط دي دغه غواړي چې بد خلک و شرمېږي په شرمونو او زه د پښتنو صفت نه کوم ګوره پښتنو زمونږ معاشري د ډیر حد پورې هم د الله د دین چې دغه شاته پرې خو د گزار کړي دي او دغه خلکو په جال کې راغلي او دغه خبرې منلي الله سبحانه وتعالى ویریږي دی شیطان دی ابلیس وسوسه چول زمونږ نیکه آدم علیه السلام ته او دغه بیبي حوا ته ناغم د دې لپاره چول الله وی ليبدي لهما ما وري لهما ما وري عنهما من سوءاتهما چې دوی د عورتونو ښکار کې دغه لپاره ټول زور لګول نشي باغ او چې د خلکو په سیده زور لګول په مو ته په سیده زور نه لګي خپل کور کې کوشش وکړي چې شرعي پردالتي خپل بچو ته درون لباس خپل خزو ته وایي چې درون لباس خپل خويندرونو ته وایي چې درون لباس زنانه بغیر ضرورت کور نه بهر پرې خودنی په کار په کور کې ډیش ټي وي دی پابندي د غټو موبایلو پابندي د دې سره چې دین استا کور استا معاشره د په حیا کې او پردي سره پاتې الله سبحانه تعالی زموږ د معاشري حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی خصوصا زموږ د زنانو او زموږ د ځوانانو دی الله حفاظت وکړي وقال شيطان ورتوي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة نه منکړی تاسو لره رب تاسو د دې ونینا الا مگر ان تكونا ملکین د دې وجنه چې شی بدو ملائک او تكونا من الخالدین یا بشید مشبات کی دونکنا دا وسوسه وته واچول وی کده دې ورینه تاسو خوړه نو یا بدن ملائک جوړ شي او یا بس شي همیشه به آدم علیہ السلام بدی خبر یقین نو خو دا ابلیس ډیر وړاندې ډیر د شي کار وکړي چې آدم علیہ السلام هغه په خپل جال کې راوستو هغه سره وقاسمهما او قسم ورتو خلو انی لکما لمن الناصحین یقینا زتا سدوانو تا خامخا نصیحت کون کنیما امام ابن کثیر وی ابلیس قسم خلو آدم علیہ السلام دوکه ګورنو دوکه کول نه چې مؤمن ته چې الله نومه بس د زړه نرم شي د ابلیس ته زمادي په الله قسم چې د نصيحت کو آدم علیه السلام چې د الله نوم به دروغ نه وي د مؤمن د حال ذکر رسول په حدیث کوي چې څوک د الله نوم ته استوالي کنه هغه دروغ جن کوي الا دا چې سړی په دروغ مشهوري نن سبا ولید بالله ته په الله قسمونه خوري د دروغ وینه لکه زړه در الله نوم لم ته دروغ وي مؤمن چې د الله نوم ووري بس خو ته کده پته وته وی چې سړی دروغ وي خو د الله د نوم لحاظ به وکي خو خو هغه سړی چې په دروغ مشهوري لکه یو نوم سړی مشهور دی چې په دروغ قسمونه خوري د الله نوم استعمالي هدي سړی باندې کې سړی یقین ونه کې د جدا مسله فدلهما بغرور بس را کوزی کړل دوانه بدو کې سره فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وسکل غدوانو ونه بدت لهما اخکار شدوانو ته سوآتهما ورد غدوانو وطفقا او شروش يخصفان عليهما من ورق الجنه چې یوځه کولی بزانونو پسې د پانو د جنت نه چې څنګه دی دغه ونه وخوړه عورت ښکار شو एकदम دوی شروع کړ د ونو نه پانی را شي کول خپل عورتونه به پټول دي چې بل مسله غټه فائدہ چې د حیا او شرم د په فطرت کې پروت دی هغه دي چې وګوره آدم علیه السلام ته خلادي حکم نه لري شوی نبی بي حوا ته د پردې او دغه حکم شوی دی
نه دی شي خو چې څنګه د هغوی عورت ښکاره شو هغوی ورودانګل بس د ونې نه اپاڼې را شکولې خپل عورت یې پټو دلیل دی په دې باندې چې په فطرت کې او په صحیح عقل کې دننه دا پرده پرته ده دا د فطرت موافق کار خو چې یو سړي فطرت د زناورو شي او ګډوډ شي هغه به دا نه مني وناداهما ربهما او وازکو دی دوانو تا رب ددوی علم انهاکما اینوی منکڑی ما تاسو عن تلکما الشجرة دغی وننا واقل لکما او نویلی ما تاسو تا ان الشیطان لکما عدو مبین چی یقینا شیطان ستاسو کار دشمن دے قالوا يا غدوانو ربنا يربا زمنگا ظلمنا انفسنا منگ ظلم کڑے دے بخبل زانونو بانی وإن لم تغفر لنا او کبخانا ونکڑتا منگتا وترحمنا ورحم دی ونکو پمنگا لنکونن من الخاسرین نخامخا من بشود توالیا دا مسله په سوره بقره کې موږ ذکر کړی و چې دا خبره کمزوري دي چې هغه د رسول سم نوم وسیله کو بلکې دا الله وی چې هغه دي شي وي بس دا خبره و چې الله دې له سبب هغه باندې رحم وکړو علما وی په آدم علی السلام کې 15 صفاتونه پیدا شو الله به رحم وکړو او په ابلیس کې 15 صفاتونه پیدا شو الله وشړو اولنې صفت په آدم علی السلام کې دا چې خپل خطا اقرار وکړو دویم پاغي باندې پخیمانه شو دریم خپل ځان ملامت کو سلورم الله ته رجوع کړ فورنی توبه وسته پنځم د الله د رحمت نه امید نشو د دې د لاسه په الله رحم وکړو ابلیس کې 15 عیبونه پیدا شي د خپل ګناه اقرار نه کو چې زمانه خطا شوی ګناه شوی پاغي باندې پخیمانه نو خو خوشاله خپل نفس ملامت نه کو په الله باندې اعتراضونه شروع کړو په کارونه جلت رجوع کړو اعتراضات شروع کړو او توبه ونه وسته او د الله د رحمت نه امید شو نو دغه د شیطان د ابلیس حل شو او د بیا د آدم علیه السلام حل شو چې الله به رحم وکړو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو او يلا كشي باستان سبد بازو د پر دشمنانی یعنی زید اسمه کې ته اوس کوشي د پیریانو د شیطانانو د انسانانو به یو بل سره رواني دشمنی رواني یا مطلب دا دی چې انسانان به یو بل سره دشمنی کوي ولکم فی الارض مستقر او تاسو د بار بزمګه کې زید او سیدو ده ومتاع الى حين او فیدی دی ته تر یو وخت پورې قالوا یلا فیها تحیون بدیزمګه کې بجون تیروي وفيها تموتون او بدی کې بمړکیږي ومنها تخرج او د دین بار وشتل کیږي هم د زمکه پدی باندې زمونږ ژوند دی پدی کې مرګ دی د دین په دویم پر بیا را پاسې دی الله اکبر دا انسان د خپل اصل سره ملوش او دا زمونږ اصل دی عجیب ژوند دی انسان عجیبه انسان وته حیران شي چې په دې بدن کې سایي غټ غټ خبرې کوي د الله نه مني د الله د پیغمبر نه مني نصيحت نه قبلي او چې دې جسم نه رسوي بس ته وته حیران شي چې دا غشړې دي چې غټ غټ وي او زبداو کوم سمود بعد ورشو د قبر کولاو کا نو ته به دا فرق ومونه کې چې په دې خاورو کې د پلاني خاور ګوره کومه ونه یو خو د مقبري خپل خاور ده کنه یو هغه خاور ده چې دی به کې خاورې شو نو ته به فرق ومونه کې چې د پلاني خاور ګوره کم ځای کې ده الله اکبر زموږ د مشران چې کوم خاورې شي دغه خاور څوک معلومول شي زمکه سره قشن شي نو په دې زمکه کې زمونږ ژوند دی بیا په دې کې مرګ دی بیا دین را پاسې دی الله سبحانه تعالی هغه ورځ باندې خصوصي رحم کوي کله چې دی خور لزو او ما دې مرګرو ته مخکې دا خبره ذکر کړم ما په یو ځکه په انټرنیټ باندې د دعا لیدلې ډېر زما خوښ شي و یا الله
په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې د هغه خاورو سره ملاوي، یعنی په دې خاورو د انسان په دې رحم وکړي کله چې هغه خاورو، یعنی قبر هغه خاورو لبسي، ځمکه خاورې، نو خاوره به د خاورو سره ملاوي شي، غر سره لاړ شي، ختم شي. الله سبحانه وتعالی دې په هغه ورځ موږ باندې خصوصي رحم وکړي. يا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا را لګل دې موږ تاسو ته لباس یواری سوآتکم وریشا چې پټي عورتونه ستاسو جامد ډول په جامو کې د فائدې دي عورت پم پټته او بل څه شه دي ډول له دغه بيدینه خلک قمقلان دي نه پوي اس انسان چې لباس لري کی د جمیل لري کی لامبي غسل کوي څومره ناشنا ښکاري خپل ښکاري یعنی انسان وی چې داس زنه آشنا یم خو چې کله دا لباس واچي دا کپڑے واچي عیبونه پټ شي عورت پټ شي سم خسته ښکاري دا څومره اوچت نعمت ته د لباس. نو په لباس کې دوه فائدې عورت په پټ ته او بل څه شه دي ډول ولباس التقوى او جامد تقوى ذلك خير دو خدير ورد. الله د عام لباس خبره کول به د تقوا خبره به ګوره چې تیار نه ک اصل لباس خو تقوا ده وي چې هغه د پکې وا عورت به دي پټي لباس ته تقوا چې د پکې وکنه بیا به د عورتوم پټي او بیا به دیندار مې ورسبه لباس ته تقوا نه مطلب دلته معنوي لباس شو معنوي چې ښکاری نه تقوا خو پزړه کې دن نه کنه دغه شان پدې کې د فائدم شو چې هغه لباس استعمالول په کار دي چې هغه د تقوا سره مناسبي خپل لباس لند تنگ نره چې عورت په ښکاری دي قسم لباسونه ځان ساتل په کار دي که زنانه دي او که سړي دي زنانه ولني په کار ده الله نه ير په کار ده دي زنانه ولره چې کمی ده تنګي کپڑے اچي او دا نری کپڑے اچي د الله نه ير په کار ده او هغه سړو ته الله ير په کار ده غوي ته موږ د نصیحت کوو چې لنډي تنګي اونته کې جامع اچيو عورتونه ښکاری په بد حل باندې ګرځي سړیو ته کتیم نشي کلنا کړ خو له تقوا لباس استعمالوي د تقوا لباس هغه د انسان په غاینه ښکاری نه ډیر غټي کولاوي جامع نه چې ستاسو د بدن سره برابرۍ نه پتا باندې تنګي نه غټي خپل لباسي کولاو لباسي در تقوا لباس دی دغه شان د پینټ شرټ او د نور دي لباس استعمالول چې هغه زموږ د قوم لباس نه دی دغه پرې خوده غوړي الا چې سړی مجبور شي دغه یو سړی ذکر کوي هغه په لازم کړی چې ته لازم د لباس استعماله نبي استعمالول جایز دي خو په شرط د دې چې پینټ به کولاوي او شرټ به صحیح اب وګدي شرط به وګدي دا شرط چې وګدي په دې پینټ راولي نبي په دې کې د انسان غ دبر او قبول غ دوانه پټ شي ورسېږي به خبره کنه چې پینټ وګدي کولاوي به بغیر پاس شرط چې له کولاوي او دا شرط به د پینټ له پاسه راوستي نو چې بغیر له پاسه راوستي دی به پټي او چې ضرورت نه یو څوک دې نه غواړي نه په دغه لباس باندې سکي سبحان الله یعنی زمونږ معاشرت دې درجه ته ورسېږي چې څوک په ځان خو غواړي چې نه زه څوک یم نه دې به دغه شی اچي کوم شی د پینټ باچي یعنی دا دې په زه څوک یم الله سبحانه وتعالی په موږ باندې رحم وکړي د خپل لباس د خپل دین د خپل منهج د خپل قرآن د خپل حدیث د خپل حیا د خپل شرم د خپل غیرت د مضبوط رواني سي ګره د زمانه د فتنو زمانه ده ټول دنیا د مسلمانانو په مقابله کې او په دې کوشش دي چې زموږ استاد لسنه د دین لړ شي
چېرته د دین ګوره ته نه لاړ نه شي خپلو بچو له ښکلی تربیت ورکوي هغو ته ووایي بچیه د حیا لباس استعمالوئ اکثر د بعض ملګري دي ماشومانانو ته ماشومانانې جنکۍ هغوی ته داسې لغړ غونته کې لباس اچي وایي دا جنکۍ دي وړي دي هېڅ خبره نه صحیح ده وړي دي خو په کم لباس باندې چې دا ماشومانانې وړوکوالی تېر کړي بیا چې لوی شي هم دغه لباس غواړي نه که په وړوکوالي کې ته هغې ته ووایي چې بچیه ښکلی لباس اچوه وړه غونته کې لوپټه د هغې په دې غاړه باندې هسې پرتی نه دا چې لوی شي بیا عمر بر له دې په دې سر باندې لوپټه او صادر پورې ځکه چې په وړوکوالي کې همیشه دې په سر باندې وه نو داسې لباس د وړوکوالي نه ماشومانانو ته خو په کار دي چې سبا له هغوی به لوی شي او دغه لباس استعمالوي الله سبحانه تعالی زموږ د بچو حفاظت وکړي ذلك من آيات الله دا د نعمتونو د الله نه دي لعلهم يذكرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي یا بني آدم ای اولاد د آدم علیه السلام لا یفتننکم الشیطان گمراه دې نه کړي تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لکه چې راویست دی مور او پلار ستاسو د جنت نه ينزع عنهما لباسهما ویستی دی د هغوی نه جامه د هغوی لیریهما سوآتهما د دې دپاره چې وښیي هغوی ته عورتونه د هغوی انه یراکم هو وقبیلو یقینا هغوی تاسو لره او دغه قبيله من حيث لا ترونهم دا غزين چې نه تاسو وغوي سوک شیطان پیره په اصل شکل کې نه لیدي کی انه يراكم هو وقبيله هغه دغه قبيله تاسو یې من حيث لا ترونهم چې تاسو یې نشئ لیدئ هم پیره کې شکل بدل کی د زناور په شکل کې د بل انسان په شکل کې به لیدئ خو بخپل اصلي شکل کې پیره نه لیدئ کی إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون یقینا منگا گرزولی دی شیطانان دوستان دا کسانو چی ایمان نروڑی و اذا فعلوا فاحشا او کرچو کی یو کار دا فحاشی مشرکان فحاشی کار سو لغړ به طواف کو دا کار به کو لغړ طواف به کو دغه شان نور ګناونه بکیمو الله وی کله چې دوی د فحاشی سکارو کی او ته منه کی چې بي دا کار خوستا غلط ته قالوا ويغوي وجدنا عليها آباءنا مندري دي منګ پدي باندې پلاران خپل والله امرنا بها او الله حکم کړه دې من ته پدي باندې دومره ظالمان الله باندې درو قلت ورتوايا إن الله لا يأمر بالفحشاء يقينا الله حكم نكيب بدكاري سرا أتقولون على الله ما لا تعلمون أي واي تاسو بالله بندي غسا چي تاسو بنبوي قلت ورتوايا أمر ربي بالقسط حكم كردي رب زما بإنساف سرا واقيموا وجوهكم عند كل مسجد او برابر كي مخنخ بالخواتا دهر مسجد وادعوه مخلصين له الدين او دعاګانې غواړي دا غنا خالص کونکي اغلا د بلني كما بداكم تعودون لکه څنګه چې اول پیدا کړی دا داسې به تاسو دوباره واپس کړئ لکه څنګه چې اول پیدا کړی وي نو دغه شان بل الله سبحانه تاسو بیا د قبرونو نه راپاسئ